السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف خانه څنګه یې؟ جوړه بخیر. ظفر خانه جوړ روغ یې؟ خیر دی، شکر ته ښه. بیتونه برابر دي؟ امن دی، خیر دی. یاره دا څو ورځې زموږ د محبت نمبر بند دي. خیر دی، دلته کور په پریشانه دی. بابا یې ته دې رامیلاو کړه، د نمبر بند دي. هغه خبره داسې ده چې دا 3 ورځې تېرې ستورو په کماني باندې چاپه وونه دوی بندیان کړل. نو زه په هغه ورځ نه وم، په دا وجه باندې د نمبر بند دی. ښه نو اوس ستا حال پسته یه اختر به خلاص شي که به نه شي خلاص؟ یاره بس دا زموږ د کمپنۍ مالک کوشش کوي چې اختر پورې خلاص کړي، نو امکان شته چې زه خلاص شي. ښه نور ته په خپله جوړ یې؟ خیر دی، شکر دی. بس پریشانه کړی مه زه خدای کول تر دا ورځ لیک راخلاصوي. تا ول دغه کوشش کوي چې خلاص شي، تر اختره به کونډې راخلاص شي. د اختر راخلاصېږي، زموږ د کمپنۍ مالک کوشش کوي چې تر اختر پورې راخلاص شي. پریشانه کړی یم خدای کول زه خلاصېږي. ښه نو بس صحیح دی، بیا به بیا سره کوکه ژوند وي. ټیک دی، خیر دی، کور ودان بس خیر دی، خیر دی، ټیک. الله وایي تاسې زما پر بې زبانه مخلوق رحم وکړئ، زه پر تاسې هر وخت رحم کوونکی یم. له نن ورځې به ته ازاده شې. زه له تا ډېره بخښنه غواړم، تا ته زه ډېر مجرم یم، ځکه ته به نن له خپلو سیلونو کوترو کې ګرځېدې، سیلونو مرغیانو کې به ګرځېدې، ما ته په جال په قفس کې بندي کړې. له خدای هم بخښنه غواړم، له تا هم بخښنه غواړم. له نن ورځې بعد ته له ما ازاده یې. هلو، السلام علیکم. وعلیکم سلام. لاله په خیر سلامت؟ شریف وروره څنګه یې؟ ما خلاص ذات شوی چې دا ټلیفون د دوه سهار وختي راغلی. الحمدلله زه دا یم اوس راخلاص وم، نیمه ګنټه کېږي چې زه له جیل راووتلم، په خیر خیرت راخلاص وم. ښه ښه. بس زه اوس دا یم وطاق له رالم، ملګري راسره دي. نو څنګه داسې اچانک راخلاص شولې؟ بس یو غیبي داد وی راباندې، اوس متن د معلومات نه څنګه راخلاصوم. نو مبارک څه مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. بیا زه بعد کې ټلیفون در کوم، خالي مازي مور بابا خبر که، مطمئنه که، بس بیا به زه په تسلي ټلیفون در کوم. اوس په وطاق کې ملګري راسره دي. صحیح دی، زه یو هغو سره میلاوه شم، بس بیا زه بعد کې به ټلیفون در کوم. صحیح دی، زه بابا وادي ته تسلي ورکوم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بے شک